اجل خبر کرزی له افغانستانه وتښتېد. کرزی چیرته تللی او هغه ته نږدې سرچینو څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ته یوې نږدې سرچینې خامه پرسته تایید کړې چې ښاغلی کرزی یو ځل بیا په یو غیر رسمي سفر جرمني ته تللی دی. حامد کرزي ته یو نږدې کس شهزاده مسعود ویلي چې دی په یو لنډ او غیر رسمي سفر برلین ته تللی او یوه اونۍ وروسته به بیرته افغانستان ته راستون شي. د افغانستان پخواني ولسمشر ته شاوخوا 14 میاشتې له افغانستانه د وتلو اجازه نه وه ورکړل شوې، خو د روان کال د لیندۍ په 12مه یې لومړی متحده عربي اماراتو او بیا جرمني ته سفر وکړ. حامد کرزي د هغه سفر په ترڅ کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو او افغان سیاستوالو سره کتلي وه. نوموړی د ډسمبر په 21مه له 18 ورځني سفر وروسته افغانستان ته راستون شو. حامد کرزی، عبدالله او فضل هادي مسلمیار د هیواد د پخواني حکومت له مهمو څیرو څخه دي چې د اسلامي امارت له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې پاتې شوي دي. تر دې وړاندې ښاغلي عبدالله او مسلمیار هم له افغانستانه بهر سفرونه کړي او بیا بیرته هغه هیواد ته راستانه شوي دي.